ډاکټر محمد اشرف غني کابل ته راتګ ته تیاری وښود، خو طالبانو ته یې یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښې حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکې لویې جرګې ته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني هم را دعوت کړي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په لومړي ځل ډاکټر محمد اشرف غني له طالبانو سره مرسته وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې هیڅوک د دې په ځای ځان ولسمشر نه اعلانوي. وایي ما په خپله کرزي ته اختیار ورکړی و چې دولت چارې طالبانو ته ور انتقال کړي. ویل کېږي امرالله صالح تیاری نیولی و چې په یوه نړیواله غونډه کې ځان ولسمشر اعلان کړي، خو اشرف غني وویل د امرالله صالح مخه ما ونیوله او حامد کرزي واک طالبانو ته وسپارو. دا د افغانانو لپاره یوه ښه پریکړه وه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.